الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمند و محترم ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د غربي دیموکراسۍ هغو د ښځو د حقوقو د تامین تر شعار لاندې پر مسلمانانو او عامو خلکو باندې د خپلې کورنۍ د مینې ژوند سور اور کړی دی، او هر وخت دوی دا نارې وهي چې ښځه هر وخت کولی سي چې له خپل خاوند نه ځان خلاص کړي او په مخه ښه ورسره ووایي او د ځان لپاره بل خاوند پیدا کړي. آیا په اسلامي شریعت کې ښځه د ایجاب او قبول نه وروسته بې له کوم شرعي عذره کولی سي چې خپل خاوند پرېږدي؟ او که دا کار په شریعت کې منع وي، نو دغه ښځه چې طلبګاره د دې خلعي او د طلاق وي، نو د هغې دپاره شرعي او الهي وعید سته او که نه؟ قدرمند وروره، ستاسې د اولې پوښتنې په جواب کې به ووایم چې د طلاق اختیار هیڅکله د ښځې سره نه دی، او د طلاق اختیار خامخا او حتمي له نارینه‌و سره دی. الفقه الاسلامي و ادلته لیکي په 4م جلد صفحه 595 کې دا شان الموسوعة الفقهیه الکویتیه هغه په 22 ټوک او 101 صفحه تر 114 صفحې او 130 صفحه هغه هم دا لیکي چې ښځه د طلاق اختیار نه لري، بلکې دا اختیار ټول د نارینه په لاس کې دی. نو ښځې ته جایز نه ده چې بغیر له شرعي عذره د شرعي عذر څخه د خپل خاوند د هغه څخه د خلعي او د جلاوالي تمنا او هیله ولري. خلعه د خاصو شرایطو او اسلامي محکمې په صورت کې ترسره کیږي. هر ځای دا نشي کېدلی چې یو ښځه به خپل خاوند ته طلاق ورکوي او د هغه څخه به هر وخت دا تمنا کوي چې زه به دومره مال درکمه، نو خلع را سره وکړه، ما ته طلاق راکړه. نو دا جایز نه ده. انشاءالله اخري کې به د دې تفصیل درته وکړم. او هغه ښځه چې بغیر له کوم سخت تکلیف څخه د خواهشاتو پر بنا یا د دیموکراسۍ د شعارو پر بنا طلاق غواړي، د داسې ښځې په باره کې سخت وعیدونه ذکر شوي. په حدیث شریف کې راځي، حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة. کومې ښځې چې بغیر د څه سخت تکلیف یا څه خاص وجې نه طلاق وغوښتلو د خپل خاوند څخه، نو پر هغې باندې د جنت بوی حرام دی. دا حدیث شریف صحیح حدیث دی. سنن ترمذي شریف لیکي په جلد 3 صفحه 485 کې چې هذا حدیث حسن، او سنن ابي داود لیکي په جلد 2 صفحه 288 کې چې حدیث صحیح دی. او هغه ښځه چې هغه د خپل خاوند څخه طلب او دا هیله کوي چې خلع را سره وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: المختلعات هن المنافقات. سنن ترمذي د عرخې په جلد 3 صفحه 404 کې وایي چې کومې ښځې بغیر د څه سخت تکلیف او ضرورت نه خامخا خلع جلا کېدل غواړي، هغه په حقیقت کې منافق دي. نو د غرب وحشي دیموکراسۍ رښتیا هم چې زموږ پر ټولنه باندې سخت اغیز کړی دی، وجه یې دا ده چې مسلمانان د خپل دین او شرعي اصولو څخه ډیر لرې او ناخبره دي. د هر چا په تقلید پسې ګرځي او د هر چا په تقلید پسې روان دي.
او بله وجه دا ده چې د دې وحشي یرغلګرو پر وړاندې هر اړخیزه مبارزه کول ضروري ده، خو اکثر مسلمانان هغه د دې مبارزې څخه پاته راغلي دي او زموږ افغانان ورونه هر وخت په نظامي ډګر کې الحمدلله کامیاب سوي دي، خو د خلکو په اصطلاح او تبلیغاتي مبارزه کې یا سیاست کې یا تکنالوژي کې او دا شان اقتصادي او علمي ډګر کې بیا دوی څه ناڅه شاته پاته وي. خو لیکن په اوس عصر کې په دې ټولو برخو کې د اسلام دشمنانو پر وړاندې باندې کلکه او هوښیاره مبارزه کول ضروري ده. او شرح عمدة الاحکام لیکي په جلد 5 صفحه 2 کې چې دغه وخت جایزه ده چې یو ښځه د خپل خاوند څخه د خلع طلب وکوي چې خاوند یې په کورني ژوند کې ډیر خراب وي او د هغه سره ناسته ولاړه ډیره سخته تمامیږي او هغه ډیر غضبناکه او بد اخلاقه او دا شان طعن ویونکی وي، لعنت ویونکی وي او دا شان بذیء الکلام وي چې فاحش خبرې او فاحش کلام او دا شان سبابا شتاما شکنځل کوونکی وي او ضرابا هغه ډیر وهونکی وي، شدید الاذی هغه ډیر سخت ضررونه رسوي و خپلې زوجې و خپلې میرمنې ته. نو په دا وخت کې بیا هم که میرمن پر دې باندې صبر وکړي الله تعالی ثواب ورکوي، خو که لیکن دغه شان ټول په خاوند کې موجود و نو بیا کولی سي چې هغه د خلع طلب وکوي. خو لیکن که چیرې هغه خاوند بعضې د دې هغه طلبونه ورپره کوله او دې ته یې نفقه ورکوله او دا شان جامې ورکولې، دا شان د استوګنې دپاره یې کور ورته جوړ کړی و او د دې کورنۍ او ځاني حق د جماع هغه یې ورپره کوئ، نو په دغه صورت کې بیا هیڅ جایزه نه ده چې ښځه د طلاق یا د خلع طلب وکوي. او که بیا هم دی د طلاق حکم د طلاق طلب وکوي د خلع، نو پر هغې باندې د جنت بوی حرام دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.